یو ملګری سوال کړل د نکاح په حواله سره ډېر اهم او ضروری سوال کړل. مسلې تاسو دا کړل چې زه په بار ملک ما په ملیشیا کې او زما د یو جنې سره تعلقات جوړ شو. د غلط تعلقاتو نه د بچ کېدو لپاره ما هغې جنې ته وویل چې موږ آپس کې د یو بل سره نکاح کوو. هغه هم رضامنده شوه. بیا په یو مجلس کې د دوستانو په مجلس کې ما ایجاب او قبول وکړو موږ دواړو. یعنی ما هغې ته وویل چې ته زما ښځه او هغې وویل چې ته زما خاوند یې، ما ته قبول کړې. نو آیا زمونږ دا نکاح بغیر د ولی نه، یعنی د هغې جنې ولی موجود نه نه پکې خطبه ویلې شوې ده، نو آیا دا نکاح منعقد شوی دی یا نه دی منعقد شوی؟ ګوره نکاح منعقد کېدو په دې باندې مخکې خبره کول، لیکن چې کوم شرعي نکاح دی، کوم سنت په مطابق نکاح دی، د هغې طریقه دا ده چې خطیب صاحب چې کوم دی هغه به تاسو راوغواړئ او د هغې نه علاوه چې کوم دی کم از کم 2 نارینه 2 هلکان عاقله بالغه دا موجود وي په مجلس کې د ګواهانو په تور باندې. دغه شانتي د هغې جنۍ ولی موجودي چې هغه جنۍ پلاري یا روري یا دغه شانتي تره وغیره چې هغه د هغې ولی او هغه د هغې جنۍ نه اجازت واخلي چې باید زه ستا نکاح د دې فلانه هلک سره کومه، او د هغې هغه جنۍ ولې اجازت ورکړي چې بالکل زما طرف نه ته ولي. بیا چې کوم دی دغه هلک هم موجود وي، دا چې کوم دلها دی د هغې جنۍ خاوند چې کوم دی دا موجود وي. نو په دغه صورت کې ټول مخکې چې کوم دی سنت طریقه دار چې امام صاحب چې کوم دی خطیب صاحب چې کوم دی خطبه وي، د خطبې نه پس چې کوم دی ایجاب او قبول به وکړي. یعنی د هغې سرپرست نه د هغې ولي نه به اجازت والی چې دا خپل د لور ته د فلانه کس ته ورکړله، هغه چې ما ورکړه او دغه شان دغه کس قبوله کړي چې ما قبوله کړه، نو په دغه صورت کې دا نکاح قبوله شو او دا نکاح چې کوم دی دا منعقد شو. دا یو سنت طریقه ده. لیکن بهرحال په دې مسله کې په دې کې خطبه هم نه دی ویلی شوي، د هغې جنې ولی موجود نه دی، البته ګواهان موجود دي. نو آیا په دې صورت کې دا نکاح منعقده شوه یا نه شوه؟ یاد وساتئ د نکاح لپاره خطبه ویل چې کوم دی دا سنت دی. که چېرې خطبه ونه ویلی شي نو د هغې نه باوجود هم نکاح منعقد کېږي. النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، د ایجاب او قبول سره دا نکاح منعقد کېږي، بشرط دا دی چې په هغې کې دا جنې چې کوم دی دا په خپله عاقله او بالغ وي. یعنی داسې نه چې دا نابالغه جنې ده، دا په خپله هم بالغه وي، عاقله وي، عقل هم سلامت وي، څه لیونی پاګل هم نه وي. نو په دغې صورت کې دا هلک جنې ایجاب او قبول وکړي، یعنی هلک وي چې ته زما ښځه یا دا جنې ته چې ته ما قبول کړي ته زما خاوند یې، نو په دغې صورت کې چې کوم دی د 2 ګواهانو په موجودګۍ کې بالکل دا نکاح منعقد کېږي. یعنی شرعي حوالې سره دا ښځه او خاوند دي. د هغې نه بعد چې کوم دی د خپل د یو بل نه چې کوم دی یو بل سره د ښځې د خاوند په مطابق چې کوم دی تعلقات ساتلی شي، خپل چې کوم جنسي خواهشات وغیره دي هغه هم پوره کولی شي. ډېر شي هلکان داسې دي چې بار ملک ته لاړ شي، هلته کې غلط دوستیان یاریانې کې غلط تعلقات ساتي. نو پکار دا ده، بهتره دا ده څنګه چې دې ملګري دی هلک هلته کې نکاح کړلی، خپل د دوستانو په موجودګۍ کې د یو عاقله بالغې جنۍ سره چې کوم دی نکاح وکړو، ایجاب او قبول یې وکړو، نو د هغې نه پس چې کوم دی د یو بل لپاره حلال دي، د یو بل نه چې کوم دی د نفع اوچتولی شي او د دوی چې کوم ریشه ده دا به د ښځې د خاوند. نو امید کوم چې دا مسله به ستاسو په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.